الله مو پیژندو کنه سبل بل ځای ته بلاړ شي بل ځای مرګ به راته آسان ښکاري خوند به درله درکوي چې کله به مرم خودکشي به کولی نه شي او دونه تادیبه دي ورته که نه چې زر زر مړ شم د الله خوا لاړ دونه عجیبه ذات دی الله جل داسې کېږي د الله وپېژنئ الله به څنګه پېژنئ الله په ټیک ټاک کې نه پېژندلی کېږي په یوټیوب او فیسبوک کې نه پېژندلی کېږي په دې نه پېژندلی کېږي تا کار په مدرسه کې تېر کړې دا یو جدا دنیا ده هغه دنیا ته به ورننوځي هغه دریاب ته به ورټوپ کړي بیا به پکې لامبو وي هغه داسې دریاب دی چې د هغې غاړه نشته ته به روانې او داسې د خوږو اوبو دریاب دی چې اوبه به تسکي او تا ته به پته نه لګي چې نور اسکم داسې چې پیغمبر ته الله وي چې انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك پیغمبر چې ستا مخکیني ګناهونه زه معاف کړم او ته مې ویلي چې دا زم دا د عربۍ یو ټکی د عربۍ قانون دا دی چې یو لفظ په دې کې ذکر کېږي خو چې نسبت یو طرف ته کې یو معنی چې بل طرف ته کې بله معنی او مثال کې مې کوم لفظ درکړو لفظ د محبت یو سړی یو لفظ دی که نه یو شیز دی که نه چې ته وایې د مور سره محبت دی بل مطلب دی ته چې وایې د کور ودانې سره محبت دی بل مطلب وي کومه مینې چې خلک د کور ودانې سره کوي د مور سره کوي دواړه مطلبونه جدا نه او یو سړی وایي زما د خپل استاد سره محبت دی مطلب یو سړی وایي زما د خپل ملګري سره محبت دی مطلب د عربي قانون دا دی چې لفظ یې وي خو چې نسبتونه جدا کوي نه د هغې معنا جدا کېږي نه پیغمبر ته چې کله زم نسبت وکړي د هغې بل مطلب هغې دا مطلب وي که د پیغمبر غیر اولا کار کړی د بهتروالي خلاف یې کړی دا د هغه په ګناه کې حسابي پر پیغمبر د ګناهونو نه اپاک